درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. مصطفی حقمل یم ستاسو د پښتو ښوونکی. هیله لرم خپل کتاب، کتابچه، پنسل، قلم ټول له ځان سره ولرئ. سمه ده؟ آفرین، ډېر ښه. درنو زده کوونکو، موږ تاسو تېر درسونه وو د مېوو د پټوکو د بېځایه اچونې زیانونه. سیده د مېوو د پټوکو د بېځایه اچولو په زیانونو مو مکملې خبرې وکړې، د هغو تاوانونه مو ولیدل، د هغو هغه د اجمل و زمري کیسه مو واورېدله چې زمری بې پروا هلک و. دواړه اجمل و زمری ټولګیوال هم و. اجمل یو بانضاکته او ښه شاګرد و، په ښوونکي باندې ډېر ګران و که نه. له هغې څخه وروسته کله چې دی مکتب ته روانو په لار باندې د کیلو پټوکي وختو، پښه یې وښویده، ولوېدو، پښه یې ماته شوه. وروسته له معاینې څخه دا نتیجه راووته چې ډاکټر ورته وایي چې پښه یې ماته ده، ته به ډېر احتیاط کوې. نو دی له امتحانونو څخه پاتې شو، له ازموینې څخه پاتې شو او کال ته یې بل بیا همدغه صنف ولوستلو او بل صنف ته لاړو. سمه ده؟ ښه. درنو زده کوونکو، اوس راځو د کتاب 9 مخ ته. هغه فعالیتونه چې کتاب کې راغلي ډېره یې تش ځایونه دي، دا به حل کوو. صحیح ده؟ ټول به انشاءالله حل کوو. خو له هغې څخه مخکې باید له تاسو نه پوښتنه وکړم چې تاسو ته ما کورنی کار درکړی و چې دا کورنۍ دنده به تاسو په خپلو کتابچو کې لیکئ. لیکلې مو ده؟ آفرین، ډېر ښه. څومره ښه مو لیکلې ده. تاسو ډېر تکړه زده کوونکی. ځکه څوک چې همیشه خپله کورنۍ دنده لیکي هغه به ډېر تکړه وي، هغه به د اجمل غوندې اول نمره وي، هغه به د اجمل غوندې په ټولو ښوونکو باندې ډېر ګران وي. صحیح ده؟ ګورئ که تاسو کورنی کار ونه لیکلو نو تاسو پوهیږئ چې بله ورځ به تاسو ته 2 کورني کاره پاتې کېږي، یو د نن ورځې بل د تېرې ورځې. سمه ده؟ آفرین. تاسو هره ورځ کوشش وکړئ چې خپل کورنی کار یا کورنۍ دنده چې د ښوونکو له خوا څخه تاسو ته سپارل کېږي تاسو هغه ښه منظم په خپل وخت سره ترسره کړئ. سمه ده؟ آفرین درنو زده کوونکو. ښه. د کتاب 9 مخ ته راځو او د زده کوونکو فعالیتونه دي. هغه څه چې په زده کوونکو پورې تړلي خبرې دي په هغو باندې به خبرې کوو. خو مګم زه له تاسو سره یوه مرسته کوم، نور به ډېر کار تاسو خپله کوئ. سمه ده؟ آفرین. ښه. دلته یې ویلي اول زده کوونکي د متن په لوړ آواز ولولي او بیا د هر ګروپ یو تن د ټولګي مخې ته راشي او د لوست د مطلب په هکله د نورو ته معلومات ورکړي. دغه به تاسو متن ولولئ سم منظم. ګروپ چې ویشل شوي دي د هر ګروپ هغه مشر یا هم د هر ګروپ یو نفر به راشي. د کوم متن چې کتاب کې راغلی و په 18 مخ کې د اجمل و بریالي کیسه چې وه، صحیح ده، د مېوو د پټوکو د بېځایه اچونې زیانونو په اړه چې راغلی وه، هغو په اړه خپل مطلب مو چې ترې اخیستی تاسو به هغه مطلب څنګه کوئ؟ نورو ته وړاندې کوئ. دا خو مو خپل کار شو او حتما به یې کوئ. سمه ده؟ آفرین. ښه. بل څه وي؟ وایي لاندې نیمګړې جملې په خپلو کتابچو کې په مناسبو کلمو بشپړې کړئ. ګورئ تاسو به کتاب راواخلئ، 18 مخ به خلاص کئ، د زمري او اجمل کیسه به ووایئ، له هغې څخه وروسته به د 19 مخ تش ځایونه چې دا به ډک کړئ. سمه ده؟ تاسو مو خپل کتابونه 18 مخ ولولئ. زه به تر هغه پورې ځینې کلمې دلته ولیکم تختې په مخ، خو مخکې دی چې تاسو کتاب ولولئ او زه کلمې ولیکم، لومړی به زه تاسو ته دغه جملې ووایم چې تش ځایونه کې راغلي دي. کومې جملې دي؟ ګورئ اول څه وایي؟ اجمل او زمری دواړه په 4م ټولګي کې خانه خالي بلوخطي کوي. یو. دوم، اجمل یو هوښیار او باادبه خانه خالي دی. بل، له خپل ټولګیوالو سره ښه خانه خالي کوي. بل، خو زمری ډېر بې پروا او شوخ هلک دی. د ټولګي ټول زده کوونکي د هغه له لاسه خانه خالي وو. صحیح ده؟ بل، یوه ورځ چې زمری په ښوونځي کې د خپلو څو نورو ملګرو سره د خانه خالي په خوړلو لګیا و او د کیلو خانه خالي به یې په خانه خالي د ښوونځي په لار کې غورځول. 3 خانه خالي یو ځای راغلی. سمه ده؟ تاسو به هر یوه ته ډېر متوجه اوسېږئ. بل، پام یې نه شو. ښه. اجمل خانه خالي چې ټولګي خواته لاړ شي، صحیح دی؟ پام یې نه شو چې خانه خالي
یې د کیلې د پوستکي په مخ کېښود او په ځمکه وغورځېد. صحیح دی؟ آفرین. بل دای د پښې د ژوبلېدو څخه خانه خالي و. بل ډاکټر ورته خانه خالي وکړه. د هغې څخه وروسته په دې ځای کې پوه شو چې د زمري د بې ځایه پوټکو غورځول او د بې پروایي له امله اجمل ته څومره خانه خالي ورسېده. صحیح دی؟ آفرین. ښه. بل تاسې هم کله چې څه شی خورئ لومړی ومینځئ بیا یې خانه خالي او ورپسې هم ټکئ، یعنې خلاصیږي. صحیح ده؟ آخري خانه خالي راځي. له هغې څخه وروسته د هغه پوټکي د لارې په سر خانه خالي بلکې د خځلو اچولو له بیلرونو څخه ګټه واخلئ. صحیح ده؟ آفرین. دلته تقریبا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 تش ځایونه راغلي دي چې دلته موږ تاسو 14 داسې مناسبې کلمې له کتاب څخه راخلو چې دلته په تش ځایو کې واچو سمې راشي. صحیح ده؟ آفرین. ښه. تاسو مو کتاب ولولئ. زه به 9 کلمې یو ځل ولیکم، 9 به زه بیا ولیکم، خو تاسو مو خپل کتابو ته ګورئ. سمه ده؟ آفرین. ښه. ګورئ زه کلمې لیکم، تاسو مو هم خپلو کتابو ته ګورئ. سمه ده؟ اول کتابونه مو ولولئ چې چیرې راځي. ګورئ لیکمه هلک، لیکمه زده کړه. صحیح دی؟ لیکمه ناسته ولاړه، ناسته ولاړه. صحیح دی؟ بل لیکمه پتنګ. صحیح دی؟ بل لیکمه مثال کیلو. یو 2 3 4 5 یو 2 نور هم درته لیکم چې نیمایي شي. نیمایي به یو ځل ولیکم، نیمایي به درته بیا ولیکم. سمه ده؟ آفرین. ګورئ بل لیکم بې پروایۍ سره، بې پروایۍ سره. صحیح شو. یو بل هم درته لیکمه چې غوښتل. ښه. تاسو اوس کتاب ته متوجه شئ کومه کلمه په کوم ځای کې سمه راځي. ګورئ هلک زده کړه، ناسته ولاړه، پتنګ، کیلو او بل چې دی بې پروایۍ سره، بل او هم یې غوښتل. صحیح دی؟ آفرین. ورته ګورئ اجمل او زمری دواړه په څلورم ټولګي کې خانه خالي کوي. هلک کوي، زده کړه کوي، ناسته ولاړه، پتنګ، کیلو، بې پروایۍ، غوښتل. کوم کتاب کې صحیح راځي؟ آفرین. ډېر ښه. زده کړه، زده کړه اول. ګورئ اجمل او زمری دواړه په څلورم ټولګي کې زده کړه کوي. صحیح شو. آفرین. دویمه کې چې راځي اجمل یو هوښیار او باادبه هلک دی. صحیح دی؟ هلک هم خلاص شو. دی 2. صحیح دی؟ دریم چې شي دی ښه له خپلو ټولګیوالو سره شئ ښه ناسته ولاړه کوي. دی هم 3. صحیح شو. آفرین. څلورمه خانه خالي کې چې راځي ښه خو زمری ډېر بې پروا او شوخ هلک دی. د ټولګي ټول زده کوونکي د هغه له لاس څخه پتنګ دی یا پتنګ وو. چې پتنګ څه دی؟ څلورم راځي. صحیح دی؟ آفرین. ښه. پنځم کې چې راځي یوه ورځ چې زمری په ښوونځي کې د خپلو څو نورو زده کوونکو سره د کیلو. آفرین. کیلو. ښه. د کیلو په خوړلو لګیا وو او د کیلو په ټوکې به یې په ډېر بې پروایۍ سره د ښوونځي په لار کې غورځول. صحیح ده؟ آفرین. ګورئ د کیلو په ټوکې دلته په ټوکې صحیح راځي په ټوکې به یې په ډېرې بې پروایۍ سره. ګورئ په بله کې چې راځي په بې پروایۍ سره. ګورئ دا شپږم په ټوکې
بې پروایي سره یې اووم. صحیح دی؟ اووم راځي. ښه اتم کې چې راځي غورځول. اجمل غوښتل اتم. صحیح دی؟ اته دانې خموس جوړې کړې. ګورئ په اول کې چې راځي په اوله تش ځای کې ګورئ اجمل او زمری دواړه په څلورم ټولګي کې زده کړه کوي. اول په دوم کې هلک راځي. ګورئ اجمل یو هوښیار او باادبه هلک دی. صحیح دی؟ په دریمه کې چې راځي دریمه کې ناسته ولاړه راځي. خو زمری ډېر بې پروا ښه له خپل ټولګیوال سره ښه ناسته ولاړه کوي. په څلورمه کې خو زمری ډېر بې پروا او شوخ هلک دی. د ټولګي ټول زده کوونکي د هغه لاس څخه په تنګ څلورمه کې راځي. پنځمه کې یوه ورځ چې زمری په ښوونځي کې د خپلو څو نورو ملګرو سره د کیلو په خوړلو لګیا و او د کیلو په ټوکې به یې په ډېرې بې پروایي سره د ښوونځي په لار کې غورځول. پوه شوئ؟ بې پروایي په ټوکې شپږم بې پروایي اووم. اجمل غوښتل چې ښوونځي ته لاړ شي. غوښتل چې شي دی؟ غوښتل یې آفرین. اتمه خانه کې راځي. سمه ده؟ آفرین. نور درته لیکم هغه څو چې پات شول ورته ګورئ هغه هم اوس لیکم. تاسو ورته ګورئ تاسو هم تر هغو پورې کتاب ته ګورئ له ما څخه مخکې تاسې ډاکې کوئ. سمه ده؟ آفرین. ښه څو پاتې شول؟ شپږ پاتې دي. ګورئ چې دی بل آفرین. پښه لیکم. څه دی؟ پښه لیکم. ورپسې ژوبل او ناارامه لیکم. صحیح دی؟ آفرین. بل لیکم نسخه. صحیح دی؟ ورپسې بل لیکم زیان. صحیح شو؟ بل لیکم آفرین. صحیح شو؟ بل لیکم آفرین. صحیح دی؟ ګورئ اوس په نورو کې اته خانه خالي موږ ډکې کړې وې. سمه ده؟ پاتې شوې پښه ژوبل او نارامه نسخه زیان خورئ مه غورځوئ. صحیح ده؟ ورته ګورئ. ښه تکن اجمل غوښتل دا مو لیکلي غوښتل چې ټولګي ته لاړ شي. پام یې نه شو چې څنګه دی؟ پام یې نه شو خانه خالي د کیلو د پوستکي په مخ کېښوده په ځمکه وغورځېد. پام یې نه شو پښه یې. آفرین. پښه نهم راځي. ډېر ښه. پښه څوم راغی؟ نهم راغی. ورپسې چې راځي دا د پښې د ژوبلېدو څخه ژوبل او نارامه شو. دا یې هم لاس. ژوبل او نارامه یې لاس راغلی. صحیح دی؟ پښه یې نهم راغلی. ژوبل او نارامه یې لسم راغلی. ښه ډاکټر ورته صحیح دی نسخه ورکړه. دی 11. صحیح شو؟ ورته نسخه ورکړه. 12 چې راځي په دې ځای کې پوه شو د زمري د بې ځایه په ټوکې غورځول او د بې پروایۍ له امله اجمل ته څومره زیان. آفرین. دی 12. صحیح دی؟ له هغې څخه وروسته بل څه دی څومره زیان ورسېده. تاسې هم کله چې څه شی خورئ لومړی یې ومینځئ بیا یې وخورئ. چې وخورئ. آفرین. نو کله چې تاسو میوه خورئ یا بل شی خورئ لومړی یې باید ومینځئ. صحیح دی؟ دا یې څوم؟ دا یې هم 12. صحیح دی؟ 12 هغه و. دا یې 14 او 14مه خانه خالي کې چې راځي د هغو پوټو کې د لارې په سر مه غورځوئ. صحیح دی؟ دا یې 14. پوه شوئ په درنو زده کوونکو زموږ تاسو 14 خانه خالۍ د خپل کتاب څخه د اتدشم مخ څخه په مناسبو کلمو سره ډکې کړئ. پوه شوئ؟ آفرین. تاسو به دغه خپل ټولې کلمې په خپلو کتابچو کې دغه فعالیتونه ولیکئ او د تش ځای کې به دا کومې کلمې چې ما ولیکلې تاسو ته او تاسو هم همدغه را پیدا کړې وي سم مناسب وکاروئ. تر بیا هم په خدای سپارم ښې چارې.